د ننګرهار پولیسو 2 تنه د یوې 8 کسیزې کورنۍ د وژلو په تور نیولي. د ولایت امنیه قمنداني وایي تېره شپه 4 تنه هر یو عبدالجمیل، محمد عظیم، نجیب الله او احسان الله د خپل تره مولوي ابراهیم کور ته دننه شوي او د مولوي ابراهیم په ګډون د میرمن، 2 زامن، 1 انګور او 2 لورانې د تبر په ګذرونو په شهادت رسولي. عبدالجمیل، نجیب الله او احسان الله د کندهار په شورابک ولسوالۍ کې په تېر نظام کې د ملي اردو عسکر پاتې شوي. پیښه د میراث د تقسیم پر سر رامنځته شوې چې د ننګرهار پولیسو 2 تنه د پیښې په تړاو نیولي او د 2 تنه نورو د نیولو هڅې روانې دي. د اسلامي امارت مجاهدین خپلو هیوادوالو ته ډاډ ورکوي چې د ورته پیښو په مخنیوي کې شپه او ورځ زیار وباسي. او زمونږ په دغه باندې زه هم ځان سره یو همکار کړم مصیبه خو ما هم بس تېر وتلم او هېڅ پوه نه شوم بس زه هم ورسره یو ځای شوم. هلته چې ولاړه تاسو څه ترتیب وکړو په څه دغه وکړو؟ دا سبعي نه مازدیګر نه راغلی او بیا لاړو رانه بیا ما خو سن 9:30 بجې ما ته بیا راغللو. څوک محمد عظیم زما تره، ستا تره د راغلو څوک سره؟ بل یو 2 نفر را سره نور د سیندیوالانو، یو احسان الله نومیږي، یو نجیب نومیږي. احسان الله او نجیب کوم ځای اوسېدونکي؟ احسان الله د کامي اوسېدونکی دی او نجیب چې دی د سرخوب اوسېدونکی دی. نو بیا سره لاس مخسن بیا څه وکړو؟ بیا د شپې 3 بجې درېیم نه وختي ور واوړېدلو هلته کور ته ور هلته ورکره کېناستلو. بیا چې کوم وخت کې دا وخې راووتلو اول ګزارم په دې باندې وکړلو. نور زما دا تره دې کوټې ته ننوتلو، دا زما خوریا چې پکې وو تا په وکړو؟ ما هم پې ورسره وکړو په هغه تبرګي باندې. او زما خوریا و او هغه خو د خور هغه انګور مې چې وه دا مې هم دغې تره ووژل او دا خور باندې مې دې ګزار وکړو. ما یې په هغه یو خورۍ باندې زور وکړو سي بیرته مې پرېښوستلو، زړه مې پرې ونه شولو، بیرته مې پرېښوستلو. بس زه ورته شاته ودرېدلم، بس هغه یو پاتې شو، نور دا ټول دې تره مې دغه کړه. د تېرې پنجشنبې په شپه د ننګرهار ولایت د خیوې ولسوالۍ د شګې په کلي کې د مولوي صاحب محمد ابراهیم په کور باندې 4 کسانو یرغل کړی او دا 4 کسانو کې 3 کسان د ملي اردو عسکر ولو او ډیر وحشت یې کړی ده. هلته د مولوي صاحب محمد ابراهیم په کور کې 6 کسان په شهادت رسولي دي او هغه هم د شهادت یې په تبرو باندې کړی ده. خو لله الحمد د اسلامي امارت د مجاهدینو لخوا څخه د قاتلانو له جملې څخه 2 قاتلان نیول سوي او دواړو قاتلانو په خپل جرم بې وهله، بې ټکوله، بې جبره په خپلو جرم باندې اعتراف کړی او حالا هم د اسلامي امارت له مجاهدینو سره دي. 2 قاتلان تښتېدلي دي. د قاتلانو په لټه کې اوس هم مجاهدین روان دي، انشاءالله العزیز هغه به هم ګیر شي. د دې نه 3 واړه ماشومان بې سرپرسته پاتې شوي دي. د دغو 3 ماشومانو چې 2 معیوب او 1 صحیح ده، د دغو کفالت هم اسلامي امارت مجاهدینو پر غاړه باندې واخیستی. هلته مو د خیوې ولسوالۍ ټولو ولسونو ته، د ننګرهار ټول ولس ته، ټول ملت ته مو اطمینان او ډاډ ورکړو چې انشاءالله العزیز ستاسو موضوع به موږ د اسلامي امارت تر مشرتابه پورې رسوو او ستاسو د موضوع د حل لپاره به د اسلامي امارت څخه موږ او د ټولو خلکو همدا غوښتنه وسي د دې لپاره اختصاصي محکمه وسي او د خلکو د محکمې شرعي محکمې له لارې همدلته اعدام سي او په ننګرهار کې په خیوې ولسوالۍ او په دغه د شګې په کلي کې همدا اعدام سي. نو دا مو له خلکو سره په ټینګه واده کړې او د ټولو ولسونو همدا غوښتنه وه. موږ به څلور ټانګان را تېر کړلو او ورته وایي چې دومره جرمنه خو وکول، همدا جرمنه اسلامي امارت درته معاف کړل، دا جرمنه اسلامي امارت درته معاف کړل، زه وایم دا اسلامي امارت احسان در سره وکړو. دا قاتلان د معافېدو وړ نه وو، دا قاتلان د معافېدو په خدای کوو، دا قاتلان په خدای کې د پرېښودو. زه وایم دغه حالت دا داسې فرق دی، دا ستاسې زوی ده، داسې د هر سړي زوی په همدغه حالت باندې وي. دا دی فرق دی، دا ستاسې د ورور زوی ده، داسې فرق دی، دا ستاسې د پلار زوی ده، دا داسې فرق دی ستاسې د زوی ده. بیا به له تاسې سره کوم درد وي، بیا به له تاسې سره کوم احساس وي. زه وایم چې د شلو کالو امتحان نن غواړو، د شلو کالو امتحان نن غواړو چې په دې امتحان کې تاسو الله کامیاب کړي. دا امتحان نن غواړو، 20 کاله مستړی تېرې کړي دي، نهارې وینې سختې تنګې تېرې کړي دي. موږ د مشرتابه نه د هر فرد افرادو د امارت اسلامي نه دا غوښتنه غواړو، د امتحان کې کامیابېدل ته غواړو، الله کامیاب کړه او د هر ظالم په مقابله کې به الله صبر کړه. موږ به انشاءالله العزیز پیښه وشوه، بده پیښه وشوه، دردونکې پیښه وشوه،
ما درته وایي چې هم د افغان لپاره هم د مسلمان لپاره هم د امارت لپاره هم د ننګرهار لپاره خو د آینده لپاره د خدای په خاطر د خپل خلک ځوانان اصلاح کړي دغو ته ذهنیت ورکړه دا په دې پوه کې د اسلامي اصولو یې خبر کړه 2 کاله 3 کاله 15 کاله دې په اردو کې تېر کړي دي هلته دې هم قتلونه کړي دي هلته دې هم ظلمونه کړي دي هلته دې هم خلک په ټانګانو کې سکچ کړي دي خو اسلامي امارت معاف کړي او د خدای ظالمه نن دې نو بیا دومره کوي چې یو عالم راته شهید کوي د عالم ښځه راته شهید کوي د عالم واړه ماشومان راته شهیدانوي دا دې موږ تاسې امریکایانو داسې عمل له موږ سره نه ده کړی خارجیانو همدغسې عمل نه ده کړی خو همدغو روزونکو یې له موږ سره همدغه عمل کړی ده خو موږ وایو په دې کې مستقیما لاس د هغو فاسقانو لاس ده د هغو خلکو یرغلګرو اشغالګرو لاس و چې د موږ ځوانان یې په داسې روحیه وروزل د دغو لپاره به همدا مناسبه وای چې دا کور ته ورغلي وای د عالم اکرام یې کړی وای د علم په لحاظ د سپینې یېرې په لحاظ چې دا زنانې اکرام یې کړی وای د خپلوي په لحاظ په دې کې قرابت هم تر دې حده راغلی زوی خسر او ماما هم دغه سره دي دا که اوس یو شینواره وای یو مومند وای یو د غزني وای یو د کندهار وای یو د پکتیکا وای یو د هرات هم و چې دا خو ډېر لرې دي سره زه وایم کورنۍ هم یو سره محارم هم دیوال هم دیوال څنګ په څنګ هم سره بیا هم دغسې عمل د خدای په خاطر باندې د الله د دین په خاطر باندې د افغانیت په الله وارثو مسلمانانو مسلمانانو دا د محمد رسول الله وارثو قسم په خدای کې دشمن دی چا سویني د پلار هم ظالمو د نیک هم ظالمو دا د مخکې نظام ګمراه انسانو دا ولې د دې مسلمان په کور کې دا په دسیسه شوې دا یو په تبرګو باندې واله دا مسلمان پاسه وه دې ټوله شګې کې ورته د خور لور ورکړله هغه ناوې باندې ته رحم ونه کړ او ته ګمراه زو په والله که دا ولس پاتې شي قسم مې دې په خدای په همدغې د قبر د پاسې ځوړندول غواړم همدې د قبر د پاسې په تبرګو وهل غواړم دا ظالم غواړي که نه غواړي یو ځل مرګ دی یو ځل بلا ده یو ځل پیدا ده د اسلامي مجاهدین امارتو ته مې سوال دی خو لمنه مې ورته غوره کړه همدغه ظالمان دي واورورې خبره ختمه ده دا ظالمان دي جابرانو او ظلم یې کړی ټولو خلکو ته معلومه ده دا ټول خلک دردېدلي دي کړېدلي دي ځورېدلي دي والله العظیم که موږ ته ډوډۍ خوند راکړی الله تعالی ته څه جواب ورکوو په جوماتونو کې جواب الله تعالی ته ورکوو چې څه ظلم شوی تاسې حاکمان یاستئ د دې وخت موږ تاسې ته د دې نامول غواړو او قتلول غواړو چې زموږ زړونه یخ شي تاسې د ټولو خوښه ده